अस्सलामुअलैकुम मलगरू ज़यम स्तासु रूट स्तासु मलगरे मियाँ अकरम अली द खपल यूट्यूब चैनल अकरम अली 107 ना उम्मीद सातम चटोल मलगरी बखय द ज्वन पखो सातुन की बय ढेरों मलगरू दा पुख्तन कवला च ज़मूंग द पारा दासी काइन मास्टर पकार दे च पहागे के मुंगा एडिटिंग पख तरीक़े सरा कवलेश د एडिटिंग नपस कचरी تاسو خیال وکئ چې تاسو په زوړ کم کاین ماستر چې تاسو سره یې کم چې تاسو د پلی سٹور نه ډاونلوډ کړی وي یا د مرګرو نه په زاپیا راړولې وي یا په وډمیټ کې ډاونلوډ کړی وي یا په نورو داسې طریقو باندې هر کله چې تاسو په دغه کاین ماستر کې ایډیټینګ وکئ که تاسو تخکاری لکه دلته چې لپاسا کم ګوډ تخکاری چې کاین ماستر نو دا تاسو ته مخامخ راځي تاسو له پکار دي چې ځان له کاین ماستر پرو انسټال کړئ او په ښه کوالټۍ کې خپل ویډیو ایډیټینګ وکړئ نو تاسو ته چې کم دی په دې کم کاین ماستر پرو چې دی تاسو ته په دې کې کاین ماستر کم لیکای چې دا به تاسو ته نه راځي نو که چېرې تاسو دا اپس استعمالول غواړئ دا تاسو ته د کروم براوزر نه هم میلاویدی شي خو لږه په مشکله طریقه که کومو ملګرو ته پکار وي موږ سره د واتساپ په نمبر رابطه کولی شئ او د ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینکس میلاویدی شي که چېرې تاسو د دې لینکس په ډاونلوډ کولو کې څه قسمه مسله راځي یا تاسو ته مطلب په انسټال کولو یې نه پیږئ نو بېشکه زمونږ سره د واتساپ په نمبر رابطه وکئ مونږ به خپل پوره کوشش کوو او هغه ملګري چې هغه وایي چې مونږه د کاین ماستر په ایډیټینګ باندې نه پیږو یا مونږ خپل ښه ویډیوګانې کوو خو د ایډیټینګ په طریقو باندې نه پیږو که هغه ملګري د کاین ماستر د ایډیټینګ زده کولو طریقې باندې ځان پوهه کول غواړي مطلب طریقې زده کول غواړي نو بېشکه مونږ سره رابطه وکئ مونږ به تاسو ته سټیپ بای سټیپ هر یو سټیپ ښیو چې کاین ماستر کې د آډیو نه ویډیو ته تاسو د آډیو کم आवाज چې تاسو هغه څنګه د ویډیو په شکل کې تبدیل کولی شئ بیا ستاسو مثال په طور کم تصویران چې دي تاسو د هغې نه څنګه ویډیو جوړولی شئ یا ستاسو یو تصویر چې تاسو هغې له سایز څومره غټولی شئ تاسو بیکګراوند میوزیک په کومه طریقه استعمالولی شئ تاسو د خپل ویډیو وایس څنګه سلو کولی شئ یا د خپل بیکګراوند میوزیک आवाज سلو کولی تیزولی شئ یا هر کله چې تاسو شاعري کوئ یا نور داسې ښه ویډیوګانې کوئ په کم وخت کې چې تاسو الفاظ د خولې نه راوځي په دغه ټایم کې تاسو بیکګراوند کم میوزیک چې دی هغه بالکل ډاون کړئ هر کله چې تاسو خپل کم وایس سټاپ شي تاسو له پکار دي چې بیا هغه بیکګراوند میوزیک سپیډ تیز کړئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ یا که چېرې تاسو د خپل چینل دپاره انټرو جوړول غواړئ نو دا ټولې طریقې درته امید ساتم چې زر تر زر وښایم کومو ملګرو ته مسئلې نو بېشکه موږ ته خپل سوالونه راوړی شئ او موږ به زر تر زره تر تاسو ویډیوګانې در رسوو کم ملګري چې زمونږ چینل اکرم علي 107 ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ په لوی الله مسپارم د الله